بشپړ خبرونه. د رئیس الوزرای اقتصادي مرستیال د قزاقستان د لوړپوړي پلاوي سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د لارې د نقشې پر ډیر ژر وروستي کېدو ټینګار کوي. مولا عبدالغني برادر وایي چې د لارې د نقشې په پلي کېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه به 3 میلیارده ډالرو ته ورسیږي. له بلې خوا د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال ویلي هیواد یې له افغانستان کې د اقتصادي همکاریو زیاتېدو او د اړیکو پراختیا ته ځانګړی پام لري. د اسلامي امارت له چارواکو سره د قزاقستان د لوړپوړو پلاویو د کتنو دوام. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال سره په کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د لارې د نقشې پر ډیر ژر وروستي کېدو ټینګار کړی دی. مولا عبدالغني برادر ویلي دی چې د لارې د دغه نقشې په پلي کېدو سره به د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 3 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. محترم مولا عبدالغني برادر اخوند وویل د کرنې، کانونو استخراج، ترانسپورټ، اوسپنې پټلۍ او صنعت په برخو کې ګډ کار کول، د کرنیزو محصولاتو د صادراتو زیاتوالی، د بانکي اړیکو پیاوړتیا، د کرنې او مالدارۍ اړوند موافقتنامې، د مالي بازارونو په برخه کې تخنیکي همکاري، د داخلي اسعارو کارول، د ترانسپورټي او لوجستیکي همکاریو پراختیا، د افغانستان، ایران، قزاقستان او ترکمنستان د ګډ مرکز وړاندیز او په خارګوس بندر کې د افغانستان اړوند وارداتي توکو لپاره د لوجستیکي مرکز جوړولو غوښتنه د دې لارنقشې مهمې برخې دي. د اقتصادي مرستیالۍ د خبر پاڼې له مخې د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال هم ویلي دي چې هیواد یې له افغانستان سره د اړیکو پراختیا او د اقتصادي همکاریو زیاتېدو برخه کې ځانګړی پام لري. د قزاقستان لومړي وزیر له افغانستان سره د اړیکو پراختیا او اقتصادي همکاریو زیاتوالي ته ځانګړی توجه لري او نننی سفر یې هم د هغه په هدایت شوی. ښاغلي ژومانګاریان زیاته کړه هیواد یې له افغانستان سره د زړه ناروغیو د تشخیص، امنیتي سکتور پیاوړتیا او همداراز د اوبو مدیریت په برخه کې همکاریو ته چمتو ده. نوموړي وویل دوی به په کابل پوهنتون کې د اوبو مدیریت لپاره یو علمي مرکز پرانیزي چې افغان متخصصینو ته به روزنه ورکوي. اخوا د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او دغه پلاوی په کتنه کې د سیاسي او اقتصادي اړیکو او سیمه ییزو همکاریو پراختیا، امنیتي وضعیت، د نشئی توکو ښکارندې پر وړاندې ګډې مبارزې، ترانزیت او ټکنالوژي په اړه خبرې کړې دي. په کتنه کې پر امنیتي وضعیت، د مخدره موادو پر وړاندې د ګډې مبارزې، ترانزیت او ټکنالوژي ترڅنګ د سیاسي اقتصادي اړیکو پر پراختیا او سیمه ییزو همکاریو په اړه خبرې وشوې. دواړو لورو ټینګار وکړ چې دا مهال په افغانستان کې د تجارت پراختیا او پانګونې لپاره مناسب چاپیریال رامنځته شوي دي چې باید دواړو لورو او دواړو ملتونو د پرمختګ په موخه ترې استفاده وشي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال او رئیس الوزرا په کتنه کې د سیاسي اړیکو او د اقتصادي همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د کابل او استانې ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراختیا کې د نوي فصل له پیل خبر ورکوي. نورالدین عزیزي د قزاقستان د لومړي وزیر له مرستیال سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وایي دواړه لوري په کال کې تر 3 میلیارده ډالرو د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګرۍ د کچې زیاتېدو لپاره هوکړه کړې ده. د دې سره مهاله د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال په دې ناسته کې کابل ته خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د خپل هیواد د سوداګرو له چمتووالي خبر ورکوي. په کابل کې د قزاقستان د پلاوي د سفر پای او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا لپاره د نوي پړاو پیل. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال د کابل هوایي ډګر کې د کابل او استانې ترمنځ له نویو اقتصادي هوکړو خبر ورکوي. هغه هوکړې چې د دوه اړخیزې سوداګرۍ کچه به 3 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. ښاغلی عزیزي وایي د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال سره د افغانستان، چین او قزاقستان ترمنځ د سوداګرۍ نوي مسیر رامنځته کېدو په اړه هم خبرې کړې دي. حمل و نقل تماما در کانتینرهای افغانستان که از چین میاد یا از کشورهای دیگه میاد ما تخفیف می داشته باشیم و یک تخفیف ویژه دیگر را قائل شدند که آرد و گندم زمانی که از قزاقستان روان میکنند در ترانسپورت و همچنان در موضوعات خط ریل یا یک تخفیف می داشته باشند. انشالله ما یقین داریم که به تمام ملت یک نوید است
قیمت‌ها دیگه هم کوشش میکنیم که انشاءالله ارزان باشه. ورته مهال د قزاقستان لومړي وزیر کابل ته خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بللی او په افغانستان کې پانګونې لپاره د خپل هیواد د پانګوالو لیوالتیا خبر ورکوي. د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا برخه کې خورا ډیر ظرفیتونه شتون لري. دغه سفر په لړ کې د ترانزیت، ترانسپورت، سوداګرۍ او د اوسپنې پټلۍ پروژو کې د پانګونې برخو کې د اقتصادي همکارۍ پر پراختیا خبرې وکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت دغه راز اعلان وکړ چې په کابل کې د افغان قزاق ګډ نندارتون جوړېدو پایله کې د دوړو هیوادونو خصوصي برخو ترمنځ په بیلابیلو حوزو کې 25 هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. امضای 25 تفاهمنامه میان افغانستان و قزاقستان میتونه از اهمیت خاصی برخوردار باشه به دلیل از اینکه هر قدر که تفاهمنامات بیشتر باشه و یا هر قدر که توافقات بیشتر باشه به ایمانه این روند تجارت خیلی میتونه ساده و بسیط بسازه و در کنار از او این تفاهمنامه ها به افغانستان امکان میده که ما دسترسی کامل به بازارهای قزاقستان داشته باشیم و بتونیم میوه‌جات و سبزیجات خود به بازارهای قزاقستان و در کل آسیا مرکزی صادر بکنیم. دا په داسې حال کې ده چې د کانونو او پټرولیم وزارت هم اعلان وکړ چې د قزاقستان د اوراسیا څېړنیز مرکز استازو دغه وزارت د پالیسي مرستیال سره په کتنه کې د افغانستان په کانونو کې پانګونې او علمي او تخنیکي برخو کې همکارۍ لپاره له خپل لیوالتیا ډاډ ورکړی دی. د سوداګرۍ او پانګونې خونه د افغانستان او ازبکستان د سوداګریزو خونو ترمنځ د یوه ګډ سوداګریز شورا له رامنځته کېدو خبر ورکوي. د دې خونې رئیس سید کریم هاشمي د ازبکستان له سوداګرو سره په لیدنه کې ویلي دا شورا کولی شي د سوداګریزو، ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزو د هواري په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اغیزمن رول ولري. د دواړو هیوادونو خصوصي سکتور په دې لیدنه کې د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او د ګډو پانګونو پر زیاتېدو هم ټینګار کړی دی. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراخېدو لپاره د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور هڅې د سوداګرۍ او پانګونې خونې عمومي رئیس تېره ورځ له یو شمېر ازبکستاني سوداګرو سره لیدلي او دواړو لورو د ګډو پانګونې د کچې پر زیاتېدو او د کابل او تاشکند ترمنځ د سوداګریزو تعاملاتو پر لا پیاوړتیا یې ټینګار کړی دی. سید کریم هاشمي دغه راز د ازبکستان له سوداګرو غوښتي څو په افغانستان کې له شته فرصتونو څخه په ګټنې سره دې پانګونه وکړي. نوموړي د ازبکستان پانګوالو ته په افغانستان کې د پانګونې لپاره د رامنځته شویو شرایطو په تړاو باندې معلومات وړاندې کړي او له هغوی غوښتي دي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره له غوره رامنځته شویو شرایطو استفاده وکړي او په افغانستان کې د انرژۍ د تولید، د کرنې، د کانونو د استخراج ترڅنګ په ګڼو سکتورونو کې پانګونه وکړي. ښاغلي هاشمي په دغه ناسته کې ټینګار کړی چې د سوداګري تعاملات لا پیاوړتیا او د سوداګریزو ستونزو ته ښې راستنې په موخه د دواړو هیوادونو د سوداګریزو خونو ترمنځ د سوداګري او ګډه شورا رامنځته شوې ده. نوموړي دغه راز وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او د ازبکستان سوداګرو ترمنځ د یوه ګډه شورا جوړه شي څو د کابل او د تاشکند ترمنځ په سوداګرۍ کې لا زیات تسهیلات رامنځته شي. یو شمېر اقتصادي شنونکي هم د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډو پانګونو او سوداګرۍ کچه زیاتېدل د دواړو هیوادونو د اقتصاد په ګټه بولي. خصوص ترانزیت در خصوص روابط اقتصادی افغانستان و ازبکستان میتونه بسیار شریک خوب و ارزشمند باشه و هر قدر روابط ها، رفتنامه ها، آمدن ها و کمیسیون های اقتصادی و تجاری بین دو کشور ایجاد شود با مو اندازه سهولت ها ایجاد میشه، با مو اندازه یک زمینه خوب اقتصادی بین ازبکستان و افغانستان، زمینه کار و اشتغال در کشور ما ایجاد میکنه. وجه مشترکات تجاری افغانستان و ازبکستان سبب شده تا تعاملات دو کشور بیشتر شود و در صورت تعاملات بیشتر سایر کشورهای منطقه نیز تشویق به تعامل اقتصادی و تجاری با افغانستان میشن که در کلیه هم سبب بشه تا مدیریت تحریم ها مؤثر واقع شود و همچنان سبب میشه تا تعاملات اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه و جهان وسیع‌تر شود. دا په داسې حال کې ده چې دې وروستیو کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت څخه پلاوي او د هیواد خصوصي سکتور د تاشکند د پانګونې په 5مه نړیواله غونډه کې په ګډون سره له هیوادونو په تېره بیا ازبکستان سره د افغانستان د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر لا پراختیا یې ټینګار کړی دی. د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د نشهیي توکو په تېره بیا د صنعتي نشهیي توکو سره له جدي مبارزې خبر ورکوي. د دې وزارت د نشهیي توکو سره د مبارزې د موینیت مسؤلین ټینګار کوي چې
د صنعتي نشهیي توکو د قاچاق د مخنیوي او همداشان د هغه د عاملینو د نیولو لپاره هڅې دوام لري. نشهیي توکو په ځانګړې توګه صنعتي نشهیي توکو ته د ځینو ځوانانو لیواله کېدو لامل او د هغې د مخنیوي د لارو چارو تر عنوان لاندې د یو سیمینار جوړېدل. د کورنیو چارو وزارت نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیالي مسؤلین وایي چې دغه ښکارنده سره مبارزې لپاره برنامې تر لاس لاندې لري او له قاچاق څخه یې مخنیوي او د هغې د عاملینو نیولو لپاره هڅې روانې دي. موږ د خپل کشف استخباراتي قواو په مټ موږ کوشش کوو چې د دې هغه سطح ځان ورسوو چې کومه منبع ده دا خودکشیانو سره هم داسې معامله نه کېږي چې دوی پرېښودل کېږي. هره ورځ په لسهاوو خلک په مرکز کې په لسهاوو په ولایاتو کې دا نیول کېږي، خو اصل کوشش زموږ دا دی چې هغه اصلي منبع چې د دې کومه ده هغه ته ځان ورسول سي، هغه غټه قاچاقبر چې هغه ونیول سي او په دا مبارزه ډېره ګړندۍ روانه. بلخوا یو شمېر ښوونکي او زده کړې الان په هیواد کې د نشهیي توکو ښکارندې پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ دې ښکارندې ته د یو شمېر ځوانانو مخ اړولو څخه مخنیوي لپاره د کاري فرصتونو پر برابرېدو ټینګار کوي. زنجیره تامین مواد مخدر از جانب دولت باید به خوبی کنترل شود. از کشت تا کارگاه‌های تولید مواد مخدر صنعتی تا فروش عادی شده مواد مخدر در پارک‌ها. متاسفانه در بعضی از موارد می‌بینیم که مصرف مواد مخدر عادی شده و مصرف کننده کمتر کار گرفته میشه. بهترین گزینه که میتواند جوانان را از گرایش به مواد مخدر بکشانه رفاه اقتصادی هست. ای که زمینه‌های شغلی برای جوانان تامین شود. د دغه سیمینار ګډونوال دغه راز ټینګار کوي چې د اغیزناکه برنامو تر سره کېدل کولای شي پر نشهیي توکو د ځوانانو روږدي کېدل راکم کړي. بیا هم ښه راغلاست. د عامې روغتیا وزارت د هیوادوالو ته د روغتیایي خدماتو د پراختیا په موخه د یو شمېر کورني او بهرني موسسو سره د همکارۍ د اوکړه لیکونو له لاسلیک کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مسؤلین وایي د مرستندویه بنسټونو سره په همغږۍ د هیواد روغتیا سکتور د پیاوړتیا په هڅه دي. دوی ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې د روغتیایي خدماتو ښه والي او پراختیا د دې وزارت له اساسي موخو څخه دی. هیوادوالو ته د روغتیایي خدماتو د پیاوړتیا په مخه د عامې روغتیا وزارت هڅې. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې د روغتیایي خدماتو ښه کېدو او پراخېدو لپاره په ګډه له مرستندویه بنسټونو سره کار کوي او په همدې موخه تازه له یو شمېر کورنیو بهرنیو موسساتو سره یې ځینې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. هغوی ټینګار کوي چې د روغتیایي پروژو د سم تطبیق لپاره د دغه بنسټونو له چارو څخه جدي څارنه کیږي. که چېرته په دغه خدماتو کې څه ستونزه وه او په رښتینې معنا باندې هغه خدمات نه وړاندې کېدل یا کومه درغلي کېدله، زموږ په ولایاتو کې هلته مسؤلین شته دي، په ولسوالیو کې هم شته دي او اندې شکایاتو په نامه باندې یو بېله برخه وسپارله شوې ده. نو کولی شي خپل زموږ هیوادوال هغو ته ورشي، هغه ستونزه ورسره شریکه کړي، هغه بیا د مرکز سره شریکوي او د هغې د حل لپاره بیا خپله مرکز چې د اقدامات ترسره کوي. د دغه وزارت مسؤلین دغه راز ټینګار کوي چې د هیواد په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو بهیر روان دی چې بشپړېدل به یې روغتیایي خدماتو د خلکو لاسرسی لا پسې ښه شي. د اسلامي امارات هم اوس په دې هله ځله باندې دی چې دا خدمات په خپله غاړه باندې واخلي، چې د همدغې نتیجې په اساس باندې تقریبا اوس یوه لویه شمېره د ولسوالۍ په کچه روغتونونه باندې افتتاح کېږي او تاسو شاهدان یې. نو اول خو کوشش کېږي چې دغه تمدید چې که بالفرض تمدید نه شي، اسلامي امارت خپله غواړي چې دغه خدمات په خپله غاړه باندې واخلي او ملت او هیوادوالو ته یې وړاندې. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو تر دې وړاندې هم په ځلونو د هیواد د روغتیا سکتور پر پیاوړتیا ټینګار کړی او په دغه برخه کې د نړیوالو بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې په تدریجي ډول د چپلاسي موټرو د تګ راتګ د محدودولو لپاره د برنامې له په لاس نیولو خبر ورکوي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې چپلاسي موټر چې هیڅ ډول قانوني اسناد نه لري باید ولایتونو ته انتقال شي او هلته بیا د استیکر له لاسته راوړنو وروسته یوازې په هماغه ولایت کې تګ راتګ وکړي. د دوی په وینا هڅه کیږي د افغانستان چپلاسي موټر چې مخکې د قانوني اسناد ترلاسه کړي د تخنیکي اړخه په چپلاسي موټرو بدل شي.
د کورنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان خلاف لاس وسایطو د تګ راتګ محدوده کېدو او ان درولو په موخه یې هڅې د یاد وزارت مسؤلین وایي د افغانستان خلاف لاس موټر چې په کابل کې تګ راتګ کوي باید ولایتونو ته ولېږدول شي او هلته د سټیکر له ترلاسه کولو وروسته تګ راتګ وکړي د دغه وزارت ویان ټینګار کوي چې هغه وسایل چې تر دې وړاندې سټیکرونه ترلاسه کړي دي کولی شي نورو ولایتونو ته هم تګ راتګ ولري. استیکر یکی در وسایط برشان استیکر داده شد، همکنون روندشان متوقف است که در آینده قریب آغاز خواهد شد. البته اونا میتوانند که فقط در همان ولایت عبور و مرور بتوانند، به سایر ولایت نمیتوانند که بروند. کاتگوری دوم کسایی که از قبل استیکر داشتن توانستن که جواز سیر و پلیت موقت بگیرند و اونا در سرتاسر افغانستان میتوانند که عبور و مرور داشته باشند. د دغه وزارت ویان دغه راز په نږدې راتلونکي کې د دغه ډول موټرو محدودولو او ان درولو لپاره د برنامو لرلو خبر ورکوي. عبدالمتین قانی ټینګار کوي هغه وسایل چې د افغانستان خلاف لاس دي خو قانوني اسناد لري په راتلونکي کې به د افغانستان په لاس بدل شي. رهبری وزارت ریاست عمومی ترافیک کوشش داره و پلیسی در از مدت ما است که ما اینا را وقتا فوقتا محدود و منحصر بسازیم، حتی میشه که بند کنیم، چون خلاف دست افغانستان هستند و مشکلات های خود را در قسمت ترافیکی دارند که اکثر حادثات ترافیکی از این جریان می شود. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د افغانستان خلاف لاس وسایطو لرونکو څخه یې غوښتي وو څو خپل وسایط له کابل څخه وباسي او ولایتونو ته یې ولېږدوي. بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. د ایران او امریکا پلاوی د تفاهم یادداشت له لاسلیک کېدو وروسته د خبرو اترو د پیل لپاره سویس ته تللي دي. د ایران د مرکچي پلاوي مشري د اسلامي شورا مجلس رئیس محمد باقر قالیباف او د امریکا لخوا هم د دې هیواد د ولسمشر مرستیال جی ډي وینس په غاړه لري. په دې پړاو خبرو اترو کې د پاکستان او قطر پلاوي هم د منځګړو په توګه شتون لري. د ایران او امریکا ترمنځ د مذاکراتو پیل لپاره د شرط ایښودو سند په توګه د دواړو هیوادونو ولسمشرانو لخوا د هوکړې د یادښت لاسلیک کېدو څخه وروسته په پایله کې د تهران او واشنګټن پلاوي لږ ځنډ سره د دغه بهیر پیل لپاره سویس ته تللي دي. د دواړو هیوادونو د پلاویو مشري د ایران د اسلامي شورا مجلس رئیس محمد باقر قالیباف او د امریکا د ولسمشر مرستیال جي ډي وینس پر غاړه لري. یو شمېر ایراني رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان په حواله ویلي دي چې د دوړو هیوادونو پلاویو ترمنځ د منځګړو له لارې د پیغامونو تبادله دوام لري. تبادل پیام که به صورت مستمر ادامه داره. به هر حال برای اطمینان از اجرای یادداشت تفاهم ما به صورت مستمر و لحظه‌ای از طریق میانجی‌ها داریم تبادل پیام می‌کنیم. این نشست به این شکل خواهد بود که عرض کردم صبح جلسات مجزایی با میانجی‌ها برقرار خواهد شد و بعد از ظهر هم جلسه 4 جانبه به این معنا که هیئت‌های نمایندگی هر 4 کشور در یک اتاق حضور خواهند داشت. اخوا د امریکا د ولسمشر مرستیال سویس ته له سفر وړاندې د مذاکراتو پرمختګ په تړاو د هیلې په څرګندولو سره ویلي چې د دې بهیر تمرکز پر 2 کالو له هغې ډلې اټومي دوسیې او په لبنان کې اوربند دی. هیله مند یو د اټومي مسلې او د لبنان اوربند په اړه پرمختګ وکړو. دا هغه دوه مهمه مسلې دي چې فکر کوم پام به پرې ورټول کړو. په همدې حال کې د پاکستان لومړی وزیر او د پوځ قوماندان د منځګړي په توګه د ایران او امریکا مذاکراتو کې ګډون لپاره سویس ته تللي دي. سره له دې چې پاکستان د تهران او واشنګټن ترمنځ د مذاکراتو اصلي منځګړی دی، خو سویس د ایران د اټومي مذاکراتو کوربه‌توب ترسره کېدو اوږدې مخینې سره دا ځل هم د دې بهیر کوربه دی. دا به د دې مهال خبري ټولګه او په پای کې هم د سبا حوالات واورئ. په الله مو سپارم ښې چارې ولرئ.